در رابطه با حمله وحشیانه شب گذشته در مراکز غیر نظامی که شما عملا همه رسانه‌های دنیا مشاهده کردن که همه افرادی که اینجا متضرر شدن، شهید شدن، زخمی شدن، معلول شدن، افرادی که بودن که کاملا غیر نظامی هستند، یعنی حتی یک ارقام نظامی نداریم که متاثر شده باشه. پس این حملهشون کاملا خلاف انسانیت و وحشیانه بوده و خلاف همه اصول و اخلاقیات بوده. امارت اسلامی افغانستان به اشدترین نوع محکومیت اینا را محکوم میکنه و انشالله در آینده قریب طبق تصامیم رهبری انشالله که پاسخی دندان شکن و عبرت برشان خواهد بود. در رابطه با تلفات طبعا مشاهده کردین این مراکزی بود که در اینجا تقریبا در حدود 2000 نفر تحت معالجه و درمان بود. ارقامی که رسما خدمت شما ارائه شد در حدود صدها نفر شهید و صدها نفر تلفات زخمی که مکنون عملیات تا به حال به اتمام نرسیده، عملیات نجات کار میکنه، شما عملا مشاهده میکنین دیگه. انشالله که اجساد شهدا هم مکنون انشالله خدمت همه رسانه‌ها میتونن که از او هم یک ارقام بگیرین و از انعکاس شهدا و اجساد شهدا میتونین که به مردم و ملت احوال بدهین. بنان این حمله از یا کاملا وحشیانه و به اهداف غیر نظامی و تاسیسات غیر نظامی بوده، ما کاملا محکوم می‌داریم و انشالله پاسخی به اینا خواهیم داد طبق فیصله رهبری امارت که درس عبرت برشان باشه. در افغانستان اسلامی امارت تعامل و خاصتا خبر اترو ته همیشه اهمیت ورکړی دی. تاسو عملا ولیدل چې دغه عملیاتو څخه مخکې د دوی څو افسران مونږ سره وو چې عملا په جنگ کې نیول شوی وو، خو د اسلامي امارت غوښتل چې حسن تعامل یا حسن نیت یا ډیپلوماسي ته ارجحیت ورکړي، خو د دوی بار بار تخطی او د دوی بار بار وحشت او ظلمونه ټول نړیوالو ته هم معلوم شوی دی، ولسونه هم په دې ګوري او خاصتا د پاکستان ولس هم په دې پوهیږي چې نن کوم وحشیانه بریدونه چې شوی دی دوی غندي، خو بس دا د دوی خپل کار دی. د پاکستان اداري نظامی رژیم دغه عملیات چې په غیر نظامی افرادو باندې شوی دی، په صلحا او شهیدان او زخمیان لرو، تلفات بیخي زیات دي. دا اوس عملیات پای ته نه دی رسېدلی، عملیات جریان لري تر څو چې د شهدا او اجساد یعنې ځینې داسې اجساد لرو چې صرف خپه او سر پاتې شوی دي، اکثر طب عدلي ته تللي دي. هلته د تحقیقاتو نه بعد انشاءالله چې دلته راځي، یا ځینې داسې اجساد شته دي چې بیخي له منځه تللي دي، د هغوی د معرفت هېڅ نوع هغه جوړښت نه جوړېږي. نو اکثر ځینې اجساد داسې دي چې ولسونه راغلي دي په هغه وخت باندې ځان سره وړي دي. نو کوم اجساد چې مونږ سره وزارت صحت سره دي، شفاخانو کې دي، زخمیان دي، د هغوی رسمي ارقام او هر څه انشاءالله تاسو ته وړاندې شوی دي او اجساد د شهداو راځي. او په عموم کې دا ویلی شم چې د شهداو عمومي اجساد مونږ سره محفوظ نه دي، ځکه چې ډېری داسې دي چې ځان سره خلک وړي دي او هلته دفن دپاره، ډېری داسې دي چې دلته اوس هم شته دي. ارقام احتمالی که تقریبا دقت هم داره، یعنی در حدود 400 نفر شهدا و 2.5 زخمی ها داریم. مکنون وقت میگیره تا اینکه او اجساد شهدا شناسایی شوه. اونا را کلشان ما کوشش ما است که عمومی دفن شوه. البته کدام اجسادی که شناسایی شده و خواهش از او است که ما خودمان دفن کنیم، میشه که در خدمت فامیلشان ما قرار دهیم. ما متاسف هستیم از اینکه دنیا هم خاموش است، کشورهای همسایه هم اظهار نظر تا به حال نکردن، ولی ملت افغانستان و همه عموم مسلمانای دنیا میفهمه که در این ماه مبارک رمضان و در شبهای تاق که عموما لیلة القدر است، با وجود از اینکه امارت اسلامی افغانستان بار بار کوشش کرده که روند دیپلماسی و گفتگو را همراهشان جریان بدهد، بارها نقض دیپلماسی کردن، نقض تعهدات خود کردن. طبعا وحشت اداری رژیم پاکستان است که اونا طبق عملکردشان کرده و بار بار میکنه. و امارت اسلامی افغانستان به صفت نظام مسئول، شما دیدین که به خاطر اشک یتیمی که در ننگرهار بود، الحمدلله عملیات تعرضی را در عموم سرحدات و نقاط فرضی کشور دیدین که ما انتقام افراد خود را، انتقام شهدای خود را، زخمیای خود را، یتیمای خود را گرفتیم. و انشالله ملت به این مطمئن باشه که انشالله جوابی دندان شکن خواهد داد که درس عبرت برشان خواهد بود.